زما نوم ثنا اعجاز دی د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړی یم. زما په خیال چې کم کامونه په مخ وتلي دي هغې سره خپلې میرمنې خپلې ښځې اوږه په اوږه ولاړې دي نو هغې په مخ وتلي پرمختګ یې کړی دی. پښتون کام که غواړي چې پرمختګ وکړي خپل د بنیادي بشري حقونه غواړي په ریاست کې دننه نو هغه به کوي چې د ښځو له به د هغې حقونه په کور کې دننه ورکوي او بیا چې کله خپل د بنیادي بشري حقونو ملي پاسون کوي نو هغې کې به هم ښځې ځان سره اوږه په اوږه ودرئ نو هله به دا مخ په مخ کې ځي هله به دا کام په مخ کې ځي هله به دا کام خپل ژغورنه کولی شي. مننه. زما نوم سایمه منیر دی او زه اورت فاونډیشن سره کار کوم او نننې ورځ باندې زما پیغام زما ټول خویندو ته د پاکستان او د پوره دنیا ښځو ته دا دی چې سفر اوس هم مشکل دی خو همت به نه بایلې اور انشاءالله دا ګټه به زموږ وي. جی زما نوم ناهید افریدی دی. زه د تکړه قبایلي خویندو فاونډینګ ممبر یم. زموږ د دې ورځې نن چې کوم دی د زموږ د نړیوالو ورځ چې کومه د ښځو دې ورځ زموږ یووالی دی چې ښځې موږ یو شو او زموږ دا هغه مقصد دا دی چې موږ ښځې دې لپاره هلې ځلې کوو چې ښځو ته سیاسي سماجي چې کوم بنیادي حقوق نه دي هغه ورته میلاو شي. تعلیم د زموږ بنیادي حق دی دا میلاو شو. زما دا ډېر دغه دی چې کوم زموږ دا ښځې په کورونو کې کارونه کوي دا انفارمل سیکټر کې دا مزدوري ښځې چې دي چې دې لپاره څه قانون سازي وشي او دې چې کوم دی نو ورکر کنسیډر کړی شي او دې منیمم ویجز دې لپاره کې اغوستې شي ځکه چې دې په دې سیکټر کې ډېر زیات ایکسپلایټیشن دې کېږي. ډېره زما نوم ناظره سید دی او ترقیاتي ادارو سره تیر شوي 14 کالو نه کار کوم. وخت تر وخته د زنانو سره تړلي شوي جنجالونه او د هغوی د حقوق دپاره غږ هم پورته کوم. په دغه ورځ باندې مونږه صرف هغه زنانه نه چې کوم په هسپتالونو کې کار کوي کوم په کالجونو سکولونو یونیورسټیانو کې سبق ښودنه کوي کوم چې جهازونو په شعبه کې دي د هغې نه علاوه هغه زنانه چې کوم دفترونو کې کارونه کوي موسیقي سره تړلي شوي دي لوبغاړي دي نو هغه ټولې زنانه هم د ستاینې لایق دي. خو نن په دغه ورځ باندې به زه په خاص توګه باندې د هغو زنانو ستاینه کوم د هغې خدمتونو ته به یو خراج تحسین ورکوم چې کوم په کور کې ناستې دي چې کوم په کور کې کار کوي چې کوم په کور کې موږ له خدمت راکوي او چې کوم کور کې زموږ د معاشرې دپاره یو پوهه یو مهمه یو تعلیم یافته یو باشعوره کل تیاری. زه هغې زنانو ته خراج تحسین ورکول غواړم.